अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه موږ سره ایکسل کې چې کوم د کنډیشنل فارمیټینګ راغلي دي دا به ډیټیل سره ډیسکس کو صحیح ده سمبل زو ګورم موږ سره دا نیم راغلی کینډیډیټ نیم دی کوالیفیکیشن دی مارکس دی بیا دا غي سره سټیټس سره صحیح شو لا لایک ما سره دا سه دی ریزلټ را سره راغلی دلته به سمبل سو لګو ریزلټ مې لګو صحیح شو اوس موږ دلته ګورو دا موږ سره سمبل یو ټیبل دی صحیح ده سدي موږ سره کینډیډیټ نیم دی بګي کوالیفیکیشن دی مارکس او بیا ریزلټس دی را سره دلته کزه د دې ډیټا سلیکشن والم دلته او دلته موږ وګورو دلته سره غلي دي کنډیشنل فارمیټینګ راځي سمبل سلیکشن مې واغستو او دلته رالم کلیک مې کو څه باندې کنډیشنل فارمیټینګ باندې ډومبي موږ سره راغلي هایلایټ رولز دی را سره سدي را سره هایلایټ رولز دی را سره سمبل د هایلایټ رولز کې موږ کلیک کو نو دلته موږ سره اول ګریټر دین دی بیا لیس دین دی بیا بیټوین دی صحیح شو که زه دلته راشم او د دې مارک سلیکشن دلته والم صحیح شو او کنډیشنل فارمیټینګ کې مونږ کلیک کو راشو کلیک کو څه باندې ګریټر دین باندې صحیح ده اوس دلته مونږ وګورو دلته راغلی فارمیټ سیل دیټ یا فارمیټ سیلز دیټ آر ګریټر دین وی هغه سیل د څه کا فارمیټ کا چې کم ته ویل غواړي چې دا موږ سره ګریټر دین دی مطلب هایلایټ کی را سره دا نارملی موږ سره لپاره اس کو هایلایټینګ نه پاره اس کو فور ایگزامپل دا ټول ما سره مارکس راغلی لکه لایک موږ سره 70 دی 82 دی سمبل زرا له مارکس ما سره ګول زور ټیم چې د 82 نه کم ابو ما سره مارکس راغلی دی هغه د هایلایټ شي د 82 نه چې څونه ابو مارکس دغه د موږ سره هایلایټ شي نو که زه راشم دلته کلیک کم دی ایرو باندې نو دلته موږ کلیک کو یلو فل وذ ډارک یلو ټیکسټ ایس داسې ټایپ پر سره شو کیږي صحیح ده که زه سمبل راشم په دې کلیک کمې نو دا ټایپ پیدا سي چینج کیږي را سره صحیح ده کنه هو کنه زه ول کسٹم ورکوم صحیح شنو راو شو کلیک په ګوسه باندې کسٹم فارمیټ باندې مې کلیک کو دلته موږ وګورل دراغلي بورډر او فل سمبل دی فل باندې مې کلیک کو زور ته ما چې دغه کوم ډیټا را د ما سره شي ریډ کلر کې شي را سره لا زم چې موږ سره دا ټول یلو شي را سره صحیح شو دل درالم اوکے باندې مې کلیک کو صحیح دا او دا بس کې اوکے وکي اوس چې سونه موږ سره دا 82 نه ابو مارکس دی هغه به هایلایټ کیږي نو دا وردا 90 دی 82 نه ابو موږ سره صرف 90 دلته د ډیټا کې نو د هایلایټ کو کزرا شم دلته لګوم 100 صحیح شو کنه او انټر کم نو دی هم هایلایټ کیږي کزرا شم دلته لګوم دی ځکه 83 لګوم صحیح ده 83 مو لګو انټر کم دیم هایلایټ شو ال د ورته مون کنډیشن دا کې هو چې کله مون سره د 82 نه ابو مارکس راځي نو هغه د څه کوا هایلایټ کوا دي ته مونږ نارملی سوایو کنډیشنل فارمیټینګ ورته وایو صحیح ده کنه ها که زه بیا راشم دی باندې کلیک کوم هایلایټ باندې کلیک کوم او بیا راشو ګورو راغلی دی موږ سره لیست دی نه دا موږ سره ګریټر دی نو دا څه دی لیست دی را سره نو که زه دی لیست دی باندې کلیک کوم او دل د ورته زه یو کنډیشن کېدم چې موږ سره د 82 نه صحیح شو لازم چې د 83 نه ما سره سونا بیلو مارکس دی مطلب ابو نه دی بیلو دی را سره سمپل سلیکشن باندې زیوالو صحیح شو د دې ډیټا سلیکشن بوالو کنډیشنل فارمیټینګ ته براشو او دل براشو کلیک په ګوسه باندې په لیست دین باندې څه باندې لیست دین باندې به کلیک کو او دل دراشو ګرځو دیم چې د 83 نه ما سره سونه بیلو مارکس دی هغه د موږ ته هایلایټ شي نو سمبل کسٹم فارمیټ باندې به کلیک کو دل درم یو کلر ولا ورکو فیل کې براشو فیل کې به کلیک کو او را به شو کلیک په ګل دی کلر فور ایگزامپل ما داسې کلر واغستو صحیح شو دراشه اوکے باندې کلیک کا دلته مې اوکے کو اوس ورته ور د 83 نه چې سونه بیلو مارکس دی هغه موږ ته هایلایټ کو صحیح ده د 82 نه ابو چې کم مارکس هغه موږ سره سدي یلو کلر دی صحیح شو د 83 چې موږ سره سونه بیلو مارکس دی هغه کلر موږ گرین ورکو صحیح ده کنه اوس کدا مارکس ما سره راغلی او دا څه کم 120 کم انټر کم نو دی بس کیږي بلو کیږي برا سره صحیح شو او کنه دا 90 ما سره راغلی او دا سمپل څه کما لایک 10 کم نو دی موږ سره داسې کلر اخلي صحیح شو نو دی د څه وایو کنډیشنل فارمیټینګ ورته وایو ها بیا کنډیشنل فارمیټینګ کې موږ کلیک کو بیا راغلی موږ سره بیټوین دی سره راغلی در سره بیټوین در سره ها که زمیم چې دا هایلایټینګ ته موږ کلیر کو نو سلیکشن باندې زیوالو کنډیشنل فارمیټینګ کې به کلیک او را به کلیک به کلیر رولز فرام سلیکټډ سیلز در سره او بیا راغلی کلیر رولز فار انټایر شیټ زمیم چې دا کم سلیکشن ما غسرې د سکه دیتا کلیر کا را به شو په دې به کلیک کو صحیح شنو هغه هایلایټینګ ته ختم شو موږ سره کنډیشن ته ختم شو بیا مې دې سلیکشن دا سی واغشتو کنډیشنل فارمیټینګ تر علم او دلته مې کلیک کو سب باندې بیټوین باندې
باندې بټوین باندې مې کلیک اوس ورته زم کنه چې د یو دوه نمبر ترمنځ فور ایگزامپل دلته ما سره دا 100 راغلی دی او دا را سره 10 راغلی دا چل مې کو زور دی ما چې د 50 صحیح شو د 50 اینڈ د 50 او د 100 ترمنځ چې څونه نمبر سیدا د هایلایټ شي مطلب دا دی چې دا 50 او چې کوم سره 100 تی د دې ترمنځ څونه مارکس تی د موږ سره هایلایټ شي نو دلته برا شو کلیک وکړو د ایرو باندې کسٹم فارمیټ ته برا شو او سمپل را بشو دلته یو کلر ورته وایو فور ایگزامپل زرا علما او دلته مې داسې کلر واغشتو راشه اوکې باندې کلیک کا دلته اوکې کنه اوس ورته ورمو سره دا 50 او چې کم 100 راغلی د دې ترمنځ چې څونه مارکس دي اگر سره هایلایټ شو که زه راشم دلته داسې لوکم دلته کلیک کوم صحیح شو او دلته مارکس زوالم 60 او انټر بٹن پریس کوم نو دیم هایلایټ کیږي اوس که زه راشم او دلته کلیک کوم د 10 پر ځای 120 او انټر کوم نو دی به نه هایلایټ کیږي دی ځکه دلته نه هایلایټ کیږي چې موږ ورته ویلي چې موږ سره څونه 50 مارکس دي او ورسره 100 راغلي د دې دوه ترمنځ بټوین مطلب دا چې ترمنځ موږ سره د دې دوه ترمنځ د څه کاغذ سیلز هایلایټ ک نور ما هایلایټ کوه صحیح شو کنه نو دا موږ سره سری کنډیشنل فارمیټینګ کې موږ سره دا سره راغلي په دې ځای کې بټوین راغلي صحیح دا نیکست بیا موږ دلته وګورو سلیکشن د دیوالو او دې ته موږ ختمو دا کنډیشن صحیح شو نو دلته برا شو کلیک وکړو کلیر رولز باندې او کلیر رولز فرام سلیکټډ سیلز باندې بیا مې دې سلیکشن واغستو کنډیشنل فارمیټینګ باندې مې کلیک کو دلته رالم کلیک مې کو ایکوال ټو باندې باندې ایکوال ټو باندې نو که زه دی ایکوال ټو باندې دلته کلیک کما او دلته وګورم نو زه ورته یم چې ما سره کومه ډیټا ایکوال راغلی وي هغه د هایلایټ شي لکه زه چې ما سره دلته کومه ډیټا 120 لایک ما دلته ولګو صحیح ده زه هم چې دا 120 سونه ویلیوز ما سره ایکوال راغلی دي هغه د را سره هایلایټ شي صحیح ده زه رالم دا کلر مې ورکو اوکې باندې مې کلیک کو اوس به موږ سره سي د 120 چې څونه موږ سره مارکس راغلي هغه به دې هایلایټ کوي لایک ما سره دا 60 راغلی دی او د دې په ځای ما لګو 120 انټر مې کوي نو دې هم هایلایټ کو نو مطلب دا شو دلته چې څونه ایکوالي مطلب څونه برابر ویلیوز موږ سره نو هغه به دې څه هایلایټ کوي برا سره دا 100 دا راغلی دی دا هم دلته نه 120 کوي نو دا هم را سره هایلایټ شو اوس که دا هایلایټینګ زه ختموم سلیکشن به والو کنډیشنل فارمیټینګ ته به راشو او دلته به څه کو کلیر رول صحیح شو فرام سلیکټډ سیلز باندې وکلیک کو بیا مې دی ډیټا سلیکشن واغستو صحیح شو کنډیشنل فارمیټینګ ته رالم بیا موږ سره راغلی ټیکس دیټ کنټینز مطلب دا چې ما سره څونه ټیکس راغلی دی هغه دې موږ ته هایلایټ کی صحیح شو لکه زه رالم دلته مې دې ټول سلیکشن سره به دې ډیټا واغشتو صحیح شو لا سمپل د دې فاست سپیل سلیکشن مې واغستو کنډیشنل فارمیټینګ ته رالم او دلته مې کلیک کو څه باندې ټیکس ډیټ کنټینز باندې صحیح شو زه سمبل رالم دلته ورته یم چې څونه فیل کسان دي کنه دې موږ ته هایلایټ کی مطلب دا دی چې دې ډیټا کې څونه فیل کسان دي هغه د هایلایټ شي دلته برا شو کلیک وکړو کسٹم فارمیټ باندې صحیح شو او کلر لایک ما یلو واو شو راشه اوکې کا دلته اوکې کا او چې څونه فیل سټوډنټس موږ سره هغه به دې څه کوي هایلایټ کوي براته صحیح ده چې کم پاس وي هغه به نه هایلایټ کوي چې کم فیل وي هغه به هایلایټ کوي دلته رالم او دا مې دلته څه کو فیل مې کو انټر کمې دی هایلایټ کو صحیح شو که زه راشم دلته نه داسې کم فیل کم انټر کم دی هم هایلایټ کو خو که نه زه دا پاس کم دلته صحیح ده نو دی به څه کوي ان هایلایټ کیږي برا سره هایلایټینګ به ختمیږي صحیح ده کنه نو دا سمپل موږ سره کانسپټ د څه د کنډیشنل فارمیټینګ دی صحیح ده که زه دلته کلیک کوم بیا ګورم موږ سره نیکست بیا سره راغلی دی ایډیټ اکرینګ راغلی دی صحیح شو لایک ما سره دلته دا موږ سره ډیټا ده صحیح ده د دې ډیټا سلیکشن مې واغستو سمپل کنډیشنل فارمیټینګ کې مې کلیک کو او دلته رالم کلیک مې کو څه باندې ایډیټ اکرینګ باندې اوس ایډیټ اکرینګ باندې موږ وګورو لایک زما چې ما سره ټوډے کم ډیټ ته هغه د هایلایټ شي نو ټوډے براته هایلایټ کی دلته موږ سمپل لا کتی شو ټوډے چې څونه ډیټس دی کې راغلي دي هغه به د هایلایټ کوي صحیح شو کنه ټوډے چې موږ سره څونه ډیټ راغلي دي هغه به دلته څه کوي هایلایټ کوي برا سره صحیح شو که زه راشم دی باندې کلیک کوم زه ټومارو سبا کم ډیټ ته نو که دلته زه ټوډے وګورم کنه نو موږ سره څه دی ټوډے ډیټ 12/7/2023 ته کنه صحیح شو نو زه یم چې لایک زه یم چې ما سره سبا له 18 ډیټ ته صحیح ده نو دلته اوس 18 پکې نشته
لکه 12/18/2023 راشي نو بیا به ټومارو باندې کلیک کوو نو موږ سره به هغه ټومارو والي دغه کوي. صحیح شو. لاست 7 days موږ هایلایټ کوو نو هغه به راته هایلایټ کوي. صحیح ده. نو دلته نه یسټرډے موږ هایلایټ کولی شو. صحیح شو. ټوډے هم هایلایټ کولی شو. دغه شان ټومارو شو، لاست ویک شو، دیس ویک شو، نیکسټ ویک دی. صحیح ده. لاست منت دی. څونه موږ سره راغلی دلته نه موږ هغه څه کولی شو هایلایټ کولی شو په دې باندې. صحیح ده. ها نیکسټ بیا وګورو کنډیشنل فارمیټینګ ته راشو او دلته وګورو موږ سره راغلي ډوپلیکیټ ویلیوز سره راغلي دي ډوپلیکیټ ویلیوز. فور ایگزامپل زه رالم او ما سره چې کومه دا ډیټا د دې سلیکشن مې واغوستو دې ځای نه دې ځای پورې. صحیح ده که نه. کنډیشنل فارمیټینګ ته رالم او دلته مې کلیک کو څه باندې ډوپلیکیټ ویلیوز باندې څه باندې ډوپلیکیټ ویلیوز سمبل دی ډوپلیکیټ ویلیوز باندې مې کلیک کو. اوس موږ سره دې هغه ډیټا شو کوي چې کومه موږ سره ډوپلیکیټ وي مطلب دوه پیرې راغلي وي. څونه راغلي وي؟ دوه پیرې راغلي وي. لکه اوس دا 12/17/2023 دا هم ډوپلیکیټ دی دا هم سیم د دې په شان دی دا ټول موږ سره سیم دي. نو چې کومه ډوپلیکیټ ویلیو وي هغه به دې هایلایټ کوي. دلته کسټم فارمیټ باندې کلیک کو او دلته راشو کلیک کو دې کلر باندې راشو اوکې باندې کلیک کوې نو دا څونه ډوپلیکیټ ویلیوز ما سره راغلي دي هغه ټول هایلایټ کړل. صحیح ده که نه. که اوس زه داسې چلو کوم لایک ما سره د لاهور راغلی که نه او دا پنجاب دی دې مې دلته لاهور کو انټر مې کو نو دې هم را سره هایلایټ کو. که زوم د دې ډیټا سلیکشن داسې والم دلته کنډیشنل فارمیټینګ ته راشم او دلته کلیک کوم څه باندې کلیر رولز باندې. صحیح شو. بیا مې سلیکشن دې ځای واغوستو کنډیشنل فارمیټینګ ته رالم او دلته مې کلیک کو ډوپلیکیټ باندې. خو اوس په دې ډوپلیکیټ کې دا سټیل زه کوم چې ما سره د یونیک ویلیو وښولی شي. په یونیک باندې کلیک کوم. یونیک څه مطلب شو چې موږ سره سوي ریپیټډ نه وي ځان له موږ سره وي. دلته راشه اوکې باندې کلیک کا. صحیح شو. اوکې باندې کلیک کو نو اوس دا موږ سره سي دا ټول یونیک ویلیوز دي. دا پکې هغه ډوپلیکیټ سي دوه پیرې راغلي دي او دا ویلیوز نه دي دا ون ټایم را. لکه اوس ګوره کراچي موږ سره راغلی که نه نو دې کې کراچي نشته که نه ورته وګورئ. صحیح شو. که لاهور وګورو نو لاهور دلته هم دی دې ځای کې هم دی. اسلام آباد دلته هم دی او دلته موږ سره دا ریپیټ شوی دی. لکه اوس دا ویلیوز دا ټول یونیک دي موږ سره. صحیح شو. دا ګورئ نو دا پکې ټول یونیک دي. نو که موږ یونیک ویلیو یونیک مطلب دا دی چې یو پیر راغلی ملټیپل ټایم نه راغلی. صحیح ده. هایلایټ ته به راځو ډوپلیکیټ کې کلیک کو نو دلته نه موږ څه کولی شو ډوپلیکیټ هم چیک کولی شو او چې څونه یونیک ویلیو دي هغه موږ کتی شو. صحیح ده که نه. نو دا کنډیشنل فارمیټینګ کې موږ سره راغلي دي دا رولز دي را سره ګریټر دین او لیس دین او بټوین او ایکوال ټو ټیکس ډیټ کنټینز موږ سره ډیټ او کرینګ والو او بل څه دي ډوپلیکیټ موږ سره. صحیح شو. بیا موږ سره نیکسټ ګورل راغلی دی ټاپ باټم رولز دي را سره. څه دي؟ ټاپ باټم رولز دي. ها که زه دلته راشم سلیکشن د دې ځای والم د دې ډیټا. صحیح شو. دا مارکس چې ما سره کم راغلی دي. صحیح ده. دلته مې کلیک کو په څه باندې کنډیشنل فارمیټینګ کې مې کلیک کو ټاپ باټم رولز باندې. زه وایم چې ما سره کم دي کې ټاپ 10 کسان دي. صحیح ده که نه. ټاپ 10 کسان ما سره راغلي دي هغه ته هایلایټ کا. خو ما سره کم هایلایټ کا ټاپ 10 لکه دی خو سمبل ټاپ 10 آیټمز ورکوي. زه ورته وایم چې ټاپ 5 ما سره څونه راغلي ټاپ 5 ما سره راغلي دي هغه داسې که هایلایټ که. دلته به راشو کلر بوله چینج کو اوکې باندې کلیک کو دا اوکې کوې نو دا هغه ټاپ 5 دي را سره. صحیح شو. لکه اوس ګوره ټاپ کسان چې کم موږ سره راغلي دي زیات نه زیات لارجسټ ویلیو لارجسټ مارکس ما سره کم دي هغه را سره دا راغلي نو دې درته صرف هایلایټ کړل. که زه دې سلیکشن والم دلته کلیک کوم څه باندې کنډیشنل فارمیټینګ کې کلیر رولز باندې کلیک کوم کلیر کیږي با. صحیح شو. که زه د ټاپ باټم رولز باندې کلیک کوم او دلته کلیک کوم ټاپ 10 لایک ما سره پرسنټ سایمبل ورسره لګیدلی وي نو هغې لپاره به دا یوز کو. دا دواړه سیم دي را سره. ها بیا دلته راشو ټاپ باندې کلیک کو. زه وایم چې باټم سایډ نه څه نه باټم نه. نو که باټم باندې کلیک کوم زه وایم چې باټم سایډ نه ما سره 3 کسان ته څوک هایلایټ کا. دلته به راشو کسټم فارمیټ باندې به کلیک کو یلو باندې به کلیک کو اوکې باندې کلیک کو اوکې کو دلته. صحیح شو. نو اوس ورته دا هغه 3 کسان چې موږ سره دا سری بیلو سایډ نه دي ټاپ والا دا شو دا موږ سره بیلو سایډ نو 35 شو 83 شو دا څه شو 70 شو را سره. نو بیا به هغې لپاره دا رول یوز کو. سلیکشن به والو دلته به کنډیشنل فارمیټینګ باندې کلیک کو او دا به څه کلیر رول به کو. بیا مې ډیټا سلیکشن واغوستو کنډیشنل فارمیټینګ ته رالم او دلته کلیک کو څه باندې ایبو ایوریج باندې. دا دواړه سیم دي څنګه دا راسه دغه شان نام دی. ها دلته ایبو ایوریج باندې کلیک کو. ایبو ایوریج باندې کلیک کو لایک زم چې هغې کې ما سره څه کسان دي لایک زم چې دی ایوریج ما سره کم ټاپ راغلی دلته راشي هغه هایلایټ کړه تا.
صحیح شون دی به داسې هایلایټ کړئ د قشان دی واپس مې د ډیټا سلیکشن واغستو صحیح ده کنډیشنل فارمیټینګ تر عالم او دلته مې کلیک کو بیلو ایوریج څنګه موږ سره ټاپ 10 وکړو دا شان موږ سره ایوریج ټایپ ومم دی ها ابو او بیلو دوه سیم دي را سره بیا دلته راشو کلیک کو ډیټا بارز باندې اوس ډیټا بار څخه کار کوي سیمبل ډیټا بارز باندې مې کلیک کو او دلته راشو زه چې د کلر د حساب نه موږ سره څه شي دا د هایلایټ شي ډیټا بارز د سره جوړ شي که زه راشم دی باندې کلیک کمې نو موږ سره صدا سي ټایپ دا ډیټا شو کیږي لکه 120 دی ډیټا بار سره فل لې د 70 غدونه شو کوي 83 غلک زیات ته کنه نو غدونه شو کوي 120 فل 35 کم دی نو دونه شو کوي که زرا شم دل د سو کم دا 30 کم د ډیټا بار د سره دا به کمیږي را سره ورته وګوره صحیح ده کنه نو دا ډیټا بار سره موږ سره کنډیشنل فارمیټینګ تر شو دا به سو کو کلیر روز وکړو ها بیا مې ډیټا سلیکشن واغستو دا مې کلیر کو دلته صحیح شو د ډیټا سلیکشن مې واغستو او دلته رالم کنډیشنل فارمیټینګ باندې مې کلیک کو بیا مونږ وګورو دلته کلر سکیلز دي د کلر حساب نه کلر سکیل څه کار کوي که زه راشم کلر سکیلز باندې کلیک کم دلته او راشم په دې کلیک کم ورته وګورئ لا لایک دا کلر لو دا کلر لو فور ایگزامپل ما دا کلر واغشتو نو چې څونه زیات ویلیو د موږ سره های ویلیو دا نو هغه به موږ سره سوي زیات د هایلایټ پیو دا بل بر سره سوي لګ لایټ ټایپ پي مطلب دا ریکه ز څونه اهلم لګ لایک ما 300 واغشتو انټر مې کو نو سره وګورئ دا ټول هایلایټ کو دا پیک هایلایټینګ د موږ سره ډیر زیات نه لري که زه راشم دا څه کما 200 کم انټر کمې موږ سره دا که زه راشم دا ویلیو نه دا 150 کم نو دا هایلایټینګ بر سره لیک سیوا شي صحیح ده کنه نو دا هایلایټینګ چې ما سره کم راغلی په دې ځکه نو دا د کلر د حساب نه لري کلر موږ لګو کنه نو ورته ګوره دا کلرز موږ سره لګي په دې کې دي بیا راغلی دی آیکن سیټس سره راغلی دی آیکن سیټس را سره که زه راشم په دې آیکن باندې کلیک کمې لایک دا آیکن دی داري اوس د آیکن مطابق موږ سره سکیږي ډیټا شو کیږي دلته ګور لکه اوس ګوره 200 مو سره ټول نه ایبو نه دی دا چې کم ایرو نشان دی نو د مو سره صدا سي ور کړي 120 لیک کمره نو د سره دا ایرو دا سره چې د ټول نه کم ویلیو دا 35 ته نو دا غي چې کم ایرو راغلي دی غي له به لاندې ډایرکشن ور کړي نو دا مو سره سي د آیکن د حساب نه کوم لګو نو ډیټا سلیکشن والو کنډیشنل فارمیټینګ ته برازو او دلته کلیک کو آیکن سیټس باندې دا شو کیږي صحیح ده که زه راشم په دې کلیک کمې نو دلته وګورئ تاسو ته صفا هي درته 200 والو ګورئ ته ټیک نشان لګولې صحیح ده کنه که زه راشم دلته کلیک کم څه باندې په دې باندې لا د دې د حساب نه ګورئ سیګنل سایت ته موږ سره په سیګنل باندې کلیک کوو ورته وګورئ 200 سیګنلز پول دي 120 کم دي 150 هغه نه لګ زیات دي را سره 120 هغه داسې دي صحیح ده کنه نو دا ټول موږ سره سری کنډیشنل فارمیټینګ دی سلیکشن والو کنډیشنل فارمیټینګ ته برازو نو دا ټول رولز دي ما سره ٹھیک تا دینا پس بیا ان شاء الله پدې کې بیا مونږه ایڈوانس کنډیشنل فارمیټینګ کو صحیح دا دلته ګورو نو دا سو موږ سره دا ټول کنډیشنل فارمیټینګ دی دلته کلیک کو نو دا هایلایټ دی ټاپ باټم رول شو کلر سکیل شو صحیح دا نو ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا مونږه د نیکسټ کم ایڈوانس کنډیشنل فارمیټینګ راغلي دي هغه به ډیسکس کو ډیټیلز رو باغی باندې پریکټس کو والسلام